بسم الله الرحمن الرحيم نن بیا لنډ شوی د څپه د ازادۍ خوشاله د اوس دلې د غوسه د ازادۍ خوشاله د اوس دلې د غوسه د ازادۍ. د امریکایي اشغال څخه د خلاصون لومړی کالیزې لمانځغونډې ته مو هرکلی کوم. د افغانستان ټول کړېدلي ځورېدلي ولس خصوصا تاسو ته دې دا نیکمرغه ورځ مبارک وي. خپلواکي یعنی څه؟ خپلواکي د الله جل جلاله له لوري هغه عظیم او ستر نعمت او لورینه ده چې په لرلو سره یې د انسان ژوند او ټولنه ورځ تر بلې پرمختګ کوي او په برکت انسان د خپل ژوند د هیلو ثمره ترلاسه کولی شي. انسان آزاد زیږېدلی او د آزاد ژوند کولو حق لري. د ژوند خواږه او جواهر هغه مهال څرګندیږي چې انسان بشپړ خپلواکي ولري. خپلواکي او ازادي د انسان په ژوند کې عظیم ارزښت او اهمیت لري، ان تر دې چې باتریک هینري له ناخپلواک ژوند څخه مرګ غوره ګڼه او ازادي یې د ژوند للمې ته شړکنده باران ګڼه. د یو ملت تر ټولو ستره سرمایه د هغه ملت ازادي ده او هوسا آرامه او پرمختللی ژوند د ازادي پر مټ ترلاسه کیږي. ازادي د ملتونو د پرمختګ وسیله ده او د ژوند ټولې چارې د ازادي په سیوري کې حل کېدلی او ترلاسه کېدلی شي. ځکه که یو ملت تر خپلواکي بل څه غوره وګڼي، هر څه له لاسه ورکوي او یا هم له چا نه ازادي واخیستل شي، داسې ده لکه هر څه چې ورځنې واخیستل شي. خپلواک اوسېدل یو عمل په خپله خوښه پرته د بل چا له لاسوهنې او مداخلې ترسره کول دي او یا هم ازادي په خپله اراده او خوښه د یو کار ترسره کولو او پړه یې تصمیم نیولو ته وایي. خپلواکي د هغو پریکړو عملي کولو ته وایي چې یو فرد یا ټولنه یې په خپلې ارادې سره که د یو انسان وینا، کړنې او ټولې پریکړې د کوم شخص یا د فکري ادارې په محدودیت کې وي، نو د بشپړې خپلواکۍ اطلاق پرې نشي کېدلی. او لکه څنګه چې د ختیځ نابغه سید جمال الدین افغان رحمه الله فرمایي، ازادي نه ورکول کیږي بلکې اخیستل کیږي. نو دغه ډول شخص باید د خپلې ازادي لپاره هر ډول قربانۍ په ځان ومني او دغه ستر نعمت لاسته راوړي. که د ازادي په ارزښت او اهمیت هر څومره وغږیږو بیا هم کمه ده. نو ویلی شو چې خپلواکي هوسا او آرامه ژوند، د خپلواکي پرمختګ، خپلواکي د هر ویښ ولس د وجود ساه، خپلواکي خپلو هیلو ته رسېدل، خپلواکي د روښانه راتلونکي زیری او بالاخره خپلواکي د ژوند له مزایاوو خوند اخیستل دي. اوس هم د امریکایي اشغال څخه د لمانځغونډې پروګرام پیلوو. له قاري صاحب محمد انور څخه هیله کیږي تر څو راسي او ګرانو حضارو ته د کلام الله څو مبارک آیتونه تلاوت کړي. محترم قاري صاحب محمد انور. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر
عنا سيئاتنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. د اسلامی نظام پشتون کی آزادی ملمانزو نن مو وجدان تا یو خوشال خپلواکی ملمانزو د اسلامی نظام پشتون کی آزادی ملمانزو د اسلامی نظام پشتون کی آزادی ملمانزو. یو مقصد د جهاد آله چې د کفر او د الله د دشمنانو شان او شوکت او دبدبه ختم شي، زوري ختم شي. لکه د موجوده جهاد کې د اسلامی امارت مجاهدینو جهاد وکړ، د دنیا لوی متکبر امپراتور د هغې شان او شوکت او دبدبه یې ورته خاورې کړل. دوهم د جهاد مقصد هغه دا ده چې مسلمانان پر امن طریقې سره د الله جل جلاله عبادت وکړي. او دریم مسلمانان په ځمکه کې اسلامي نظام خلافت علی نهج النبوه دا قائم کړي. نو اصل خپلواک الله جل جلاله ده او دا اعزاز دی الله جل جلاله شان ده چې افغانستان مسلمانانو مومنانو ته او علماو ته مخلصو مسلمانانو ته دغه اعزاز او میډال الله ورکو چې تاسو پس مکه کې زما خلیفګان زما د حکم د تنفیذ خلیفګان یې. بخوا قومونه بچي الله جل جلاله هلاکول نو د پرشتو په واسطه وی هلاک کړي دي، د وریځو نه باران پې شوی ده، په بادونو باندې هلاک کړي دي. خو لیکن د امت محمدیه الله صاحب الصلوات والتحیات والتسلیمات د هغې د امت خصوصي شان دا ده چې دا جند الله د الله لشکر ده. ځکه کوم قوم ته کوم کافر طاقت ته چې الله جل جلاله اراده د عذاب وکړي
نو د مسلمان او د مؤمن د جهاد د فریضې په برکت باندې هغه قوم هلاکوي. نو مسلمانان او مؤمنان دا دره حقیقت د الله جل جلاله جند ده، د الله جل جلاله لشکر ده. نو دا مجاهدین چې د الله په لار کې جهاد کوي او اسلامي نظام د پاره کار کوي، دا په حقیقت کې د الله فوج ده. انهم لهم المنصورون وان جندنا لهم الغالبون. د الله د جند، د الله د لشکر شان دا ده چې همدو به غالب وي، همدو به غالب وي. په هر میدان کې د الله جل جلاله کومک او نصرت دو سره شامل حال ده. ځکه دا د الله جند ده. ان جندنا زمون لخکر، الله زمون لخکر، زمون لخکر دونه لوی اعزاز چې الله د مسلمان او د مجاهد نسبت ځان ته کړي. دا زمون لشکر د جند الله. ان جندنا لهم، زمون لشکر خامخا هرگز غالب. نو یو جهاد ده او بل د جهاد ثمره او نتیجه ده. جهاد دا د مقصد د پاره لار ده، جهاد د مقصد د پاره ذریعه ده. مقصد اسلامی نظام خلافت علی نهج النبوه قائمول، دا د هغې دپاره لار ده. که په کوم جهاد باندې اسلامی نظام مرتب نسو، اسلامی نظام مسلمانانو ته الله ورنکه، نو معلومیږي په دې مقصد کې چې جهاد ده څه نقصان راغلی. نو الله جل جلاله افغانستان مسلمانانو ته، مؤمنانو ته، اسلامی امارت ورونو مجاهدینو ته جهاد هم وکړه او د جهاد ثمره چې اسلامی نظام ده خلافت علی نهج نبوه قائمول دي، دا یې هم ورکړه. یو امتحان کې مجاهدین الله کامیاب کړل. په یو سلسله ده دین د تنفیذ کې الله جل جلاله کامیاب کړل چې جهاد هغه کامیابی ته ورسېده. خو لیکن د جهاد نتیجه اسلامی نظام قائمول دي، خلافت اسلامی قائمول دي. او په دې ابتلا او په دې امتحان کې اسلامی امارت ورونه واقع دي. الله دې پکې کامیاب کړي. موږ د قندهار ته تللي وو، د حضرت شیخ الحدیث امیر المؤمنین دامت برکات مولا عالیه د هغې سره ملاقات وسه. نو هغه ملاقات کې یو خبره دا وکړه چې زه د مجاهدینو امیر یم، خو زه دا په حقیقت کې د ځان دپاره ابتلا بولم، زه دا یو امتحان بولم. الله زه په دې امتحان کې اچولی یم او زه په یو ابتلا کې اچولی یم. سبحان الله چې د یو مشر، د یو رهبر خپلې وظیفې ته ابتلا امتحان وایي، نو د هغه په فکر، د هغه په دماغو، د هغه په نظریه دا خبره هغه وارده ده، زه یې پکې نیولې ده چې زه د امتحان په حال کې ناست یم، د ابتلا په هغه حال کې ناست یم. خامخا زما یو پرچه روانه ده، زما یو پرچه روانه ده او دې پرچې متعلق به په قیامت کې الله جل جلاله مانه پوښتنه کوي. زما د امتحان پرچه روانه ده، د ټول ملت، د ټول مسلمانانو هغه موږ طرف ته توجه ده. او دا خبره یې وکړله چې زه تاسې ما ته دعا کوئ چې خدای امیر المؤمنین نه ظلم مه وکړي، امیر المؤمنین پر افغانستان په مسلمانانو باندې رحیم او مهربان او رؤوف وګرځئ چې ما نه ظلم ونه شي. په هر صورت اسلامی نظام دا د جهاد ثمره ده او اسلامی نظام کې خدمت کول، علما فرمایي اسلامی نظام کې خدمت کول که یو چاته په اسلامی نظام کې یو قضیه، یو فیصله د عدالت یو چاته ورسیږي، د 80 کلونو قبول شوی عبادت اجر لري. عبادت ویل ده لمونځ، روزه، زکات، حج، چې څونه عبادات دي د ټولو عباداتو د 80 کلونو قبول شوی عبادت الله اجر ورکوي.
خو عزتمندو امارت اسلامی او دا قهرمان ملت اتل ملت نړۍ ته وښودله چې موږ د امریکې د غلامي نه انسانان راوباسو، موږ د امریکې غلامان نه یو، موږ د اروپا غلامان نه یو، موږ د ناټو غلامان نه یو. لنخرج العباد من عبادة العباد الى عبادة رب العباد. موږ د رب العباد بندگان یو، موږ د هغه ذات بندگان یو چې چا د اسمان او ځمکه پیدا کړې. موږ د هغه ذات بندگان یو کوم ذات چې دا شپه ورځ راولي. موږ د هغه ذات ته سر ټیټو سجدې ته ورځو کوم ذات په قبضه قدرت کې چې زموږ ژوند دی، زموږ مرګ دی، زموږ عزت دی، زموږ ذلت دی، زموږ فتح ده، زموږ کامیابي ده، زموږ غم او زموږ خوشحالي او زموږ هر څه د رب العالمین په قبضه قدرت کې دي، دا د مخلوق په اختیار کې نه دي. دا افغانانو ښودله. زما عزتمندو او زموږ او ستاسو تاریخ موږ او تاسو ته دا ښیي استقلال، ازادي، حریت د یهودو او د نصاراو په مقابله کې نه ستړې کېدونکې مجاهدې او ستونزې، دا زموږ 1400 کلن تاریخ داسې روشن موږ ته پروت دی. د صلاح الدین ایوبي متعلق لیکي یو واقعه چې نصاراو صلیبیانو سزې کې د سره صلح کول غوښتله. صلحنامه ولیکلی شوه، هر څه مکمل شو، آخر کې دستخطونه و چې امضاګانې وکړي. په دې کې هغه عیسایي صلیبي قمندان وویلې دا صلح خو به وشي، خو زما یو عادت دی، زما دا روزانه چې زه د دواړو جهانو سردار عقاید جهان صلی الله علیه وسلم ته ګستاخي ونه کم، بد رد ونه یم، په ما ورځ ښه نه تېرېږي. زه خو د سره نوره صلح کولی شم، خو د دې ګستاخۍ نه منع کېدی نه شم. صلاح الدین ایوبي رحمه الله هغه صلحنامه وشکوله، اخوا یې وغورځوله او راپاڅېده. تاریخ لیکي د شپې به راپاڅېده لکه د بورې ښځې په شان به یې جړلې او راوبه ورته بار د کور نه په میدان کې چې یا رب داسې وخت ته دې واواله کړو، داسې دور هم راغی چې د دواړو جهانو سردار سید الکونین امام الانبیا خیر الورا اشرف المخلوقات د هغه ګستاخي او توهین کیږي. موږ کې دومره زور نشته چې هغې ته سزا ورکو. خورونو همغه وه چې دقې عیسایانو سره جنګ راغی او دقه قمندان دا په اسیرانو کې راغی سره د ډېرو نورو عیسویانو نه. صلاح الدین ایوبي صاحب چا خبر که چې افلان کې ګستاخ عیسایي هغه اسیر دی، د ویلې صحیح ده زه درځم. چې راغی او هغه به دا ویلې، کله به یم چې د ګستاخۍ الفاظ وویلې نو بیا به دا ورسره دا جمله استعمالوله، من ینتصر لمحمد صلی الله علیه وسلم. څوک شته دی چې د محمد صلی الله علیه وسلم لپاره مانه انتقام او بدل واخلي. صلاح الدین صاحب چې راغی نور هغه مشران یې پرېښودله او څوک چې واجب القتل هغه حکم وکړه دغه قمندان یې رانږدې کړه او په خپل لاس یې توره راواغېستله او بیا ویلې موږ په دې پوهېږو په جنګي اصولو چې مشران څوک نه وژني، خو ستا جرم داسې دی چې د معافۍ لایق نه دی. او بیا یې توره راواغېستله او دا جمله ویلې ها انا انتصر لمحمد صلی الله علیه وسلم. واوره ای ګستاخه، ای صلیبي، زه اوس د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم انتقام اخلم. نو د هغه عیسایي سر باندې په دې سټې ورته توره راښکله، د شلغم په شان یې ترېنه سر پرې کړه، اخوا یې وغورځوه مردار یې کړه. نو زما عزتمند ورونو، زموږ ملت د صلاح الدین ایوبي تاریخ را ژوندی کړه. امریکا د ډېرو لویو امیدونو سره افغانستان ته راغلې وه
هغه د ډېرو زیاتو امکاناتو سره راغلې وه. په ټریلیونو روپۍ او ډالر یې دلته استعمال کړه چې یهودي او عیسائی ثقافت دلته عام کی. دا د ثقافتونو تهذیبونو جنگ دی، دا د عقیدې جنگ دی، دا د دین او د فکر جنگ دی. دا نور اسې بانې دي، خو افغانانو ورته وښودله چې په دې پاکه خاوره، دا د اولیاءو خاوره، دلته صحابه پراته دي، دلته سلطان محمود غزنوي پروت دی، دلته احمد شاه ابدالي دی، دلته قهرمانان او اتلان دي، دلته یهودیت او نصرانیت نشي غالبېدی، دلته به اسلام غالب او غالب دی. انشاءالله تر قیامته پورې به اسلام غالب وي. خو معزز ورونو، اوس زمونږ او ستاسو یو دوه درې خبرې ډېرې اهمې زمونږ ټول ملت ته. اول خدا چې موږ د رب شکریه ادا کړو، تکبر ونه کړو، غرور ونه کړو، بلکې د الله شکر ادا کړو. موږ هیڅ هم نه یو، دا هر څه چې کړي لوی الله په خپل کامل قدرت کړی دی. د الله هدایت خپل بندگانو ته دا دی چې رب العالمین بني اسرائیلو ته حکم کړی و ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة. تاسو په دې دروازه چې ننوځئ بیت المقدس فتح کوئ نو په عاجزۍ سره ورشئ او هلته به کلمه د توحید وایي، هلته د الله نه بخښنه او استغفار غواړئ. نو عزتمندو، موږ لوی ونه کړو، غرور ونه کړو، بلکې د رب العالمین شکر ادا کړو. د دواړو جهانو سردار صلی الله علیه وسلم چې مکه فتح کړه، 15 طرف نه په مکې باندې افواج داخل شو. د مکې بادشاه شپې تسلیم شو، ابو سفیان رضی الله تعالی عنه. مقاومت چاونه که مسفلې ته معمولی مقاومت شوی و، هم چې یو څو کسان ترې مړه شو، هغوی په قلاره شو. مکه په ډېر یو شان او شوکت سره فتح شوه. خو د دواړو جهانو سردار په کم کیفیت مکې ته داخلیږي؟ حدیثو کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام د ډېرې عاجزۍ نه سر مبارک یې دومره ښکته کړی و چې سر مبارک یې د اوښ په دې سټ باندې لګېدله. په داسې عاجزۍ سره مکې ته داخل شو او بیا شکرانه مونځ ادا کړی دی. نو ټول ملت ته، خصوصا د امارت اسلامي چارواکو مجاهدینو ته مې دا درخواست دی چې غرور او تکبر ونه کړو، بلکې د لوی الله شکریه ادا کړو. نن چې درته څه وخت میلاو شي، اوس خو خپله خوشحالۍ مناوئ، 2 رکعته مونځ شکریه ادا کړئ د رب العالمین چې ربه دا ستا نصرت و ستا کومک و چې موږ ته دې دا دومره لوی ویاړ او افتخار راکړه او اسلام ورځو د تقریرونو پر لور او د تقریر لپاره د افغان دارالعلوم له محترم استاذ الحدیث سید عزیز الله آغا صاحب څخه په ډېر درنښت هیله کیږي چې د سټیج لور ته تشریف راوړي او حضار په خپله وینا سره مستفید وګرځوي. محترم مولانا سید عزیز الله آغا صاحب. روسان د افغانستان څخه ووتل، مجاهدینو جهاد وکړي، ښه جهاد یې وکړي، رهبرانو خراب کړي. تاسو واړه یاست، علما کرام چې ناست دي هغو ته معلومات دي. په د یوه کابل کې رباني رئیس جمهور او مسعود اعظم وزیر دفاع اعلان کړی و، دوستم ورسره جنګ دی، خلیلي ورسره جنګ دی. حکمتیار د کابل په چاپیرو غرو باندې توپونه درولي وه، ټانګان یې پورته کړي وه دا لوړو ته او کابل بیا وشتي. تاسو ته معلومات نشته. تش په نامه ریاست جمهوري و، تش په نامه خبرې وي. نه کابل کې څوک د یوې ساحې څخه بلې ساحې ته تللی سوای، ځکه ظلم و، وحشت و. انسانانو د څو چتو څخه زنانه و ځان رایله چې د هغو سره به ظلم کېدی. د یو ولایت څخه بل ولایت ته سفرونه نه وم طالب علمانو، د یو کلي څخه بل کلي ته په اسانه باندې سفر نه و. په دې لویو لارو باندې پاټکونه و، زنځیران و، د موټروانانو او د خلکو څخه په ناروا او ناجایز طریقه باندې پیسې اخیستل کېدلې، مالونه یې کښته کېدل، سړي یې کښته کېدل، په ناحقه باندې خلک وژل کېدل. باعث دا و چې اسلامي امارت رامنځته سو
او د امیر المؤمنین ملا محمد عمر مجاهد رحمه الله په مشرۍ باندې طالبان د نږدې منطقو باندې سر راپورته سول چې دا څه حال دی، دلته مړی پروت، هلته مړی پروت، هلته زنانه د موټره کښته کړې، هلته کښته کړې. داسې یو ظلم و وحشت و، داسې یو بربریت و چې د هغه یادېدل سړی ورباندې شرمیږي. د وحشانو نظام و، نظام بلکې ونه. باعث د دې سو چې اسلامي امارت طالبان سره رایوځای سو، درسونه ویل په مساجدو کې، ټولو نومونه ولیکل، 500 د وخت پیسې سره ټولې کړې. طالبان وویل د جمعې په شپه به دا کار کوو، روزه دا سړکان به یې لکوو. توپک یې هم نه درلودې او اسلحه یې هم نه درلودل، شاته یې پیسې هم نه درلودلې. اتفاقي او قدرتي داسې پېښه وسوه چې پسې ووتل. دا د امیر المؤمنین مدرسې ته ورغلل. دغه په مدرسه کې یو مولوي صاحب دی، حاجي مولوي عبدالرحمن صاحب نومیږي. هغه په شپه کې خوب ویني، وایي داسې زموږ وکلې ته ملایکه راغلي دي، ما خوب لیدی. هغه دا طالب العلمان ورغلي وو. بیا ورته یو موټر د حاجي بشر په نامه باندې یو څوک اوس هم په امریکا کې بندي دی، دی ورته ورکړي. اکمالات یې وسوه. د عادت د خلاف پرمختګ باندې وسو. چیرې چې به طالبان روان وه، ټول افغانان او ولس د ظلم څخه ستړي وه. طالبان یې بدرګه کول او د طالبانو ملاتړ یې کاوه. نو اسلامي امارت سو، واکمني یې پیدا کړه. د افغانستان پر ټوله خاوره باندې په استثنا د یو کنج بشپړه واکمني یې قایمه کړه. شرعي او اسلامي نظام یې قایم کړي، امن و امان یې راوستی او وزارتونه یې ایجاد کړل، ریاستونه یې ایجاد کړل، حکومتولي یې ایجاد کړل او مدارس او مکاتب او پوهنتونونه یې ایجاد کړل. د دې نه مخکې نه وه په هغه مخکني نظام کې چې وحشت و. دا یو حقیقت دی. خو مغرورې نړۍ په سر کې امریکا او سره ناټو او سیمهیز او ګاونډي هیوادونو نه سوی برداشت کولی دا حالت. هغوی چې وکتل په سل کې 95% خاوره د طالبانو تر واکمنۍ لاندې ده. دا 5% هم لاندې کوي. نو یو عالمي اتحاد جوړ کړي. علماو ته معلومه ده، لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک چې په مدینه منوره کې هغه غږ پورته کوي او ټولنه یې جوړه کړل. د مکې کفارو دا نه سوی برداشت کولی. وایي دغه کوچنی غږ غټیږي، دا وړه ډله لویږي، دا په مدینه کې نه انحصاریږي، دا به عالمګیرې ډله وي. راسئ چې مدینې منورې ته یو اتفاق وکړو، یو اتحاد وکړو، عالمي اتفاق یې ورته وکړي. سرمایه او پیسې یې راټولې کړې او د مختلفو قومونو څخه یې ځوانان راټول کړل او لښکر یې پر مدینه منوره باندې وکړي. غوښتل یې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ورسره ملګري یا یې ژوندي ټینګ کړي او یا یې د منځه یوسي. د دوی د ارادې خلاف الله جل جلاله هغه لښکر مات کړي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ته اتحاد کړی و، ټول مات سو. الله جل جلاله د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د هغو د ملګرو نصرت وکړي. همدغه شان امریکایانو د اسلامي امارت خلاف سفرونه په دنیا کې شروع کړل او یو نړیوال یا اکثر د نړۍ یو تړون یې جوړ کړي، پیسې یې ټولې کړې، کومکونه یې سره یو ځای کړل، یو تړون یې وکړي. امریکایان ورسره مل ناټو دې د افغانستان په مقابل کې د حملې پلان جوړ کړي، دستخط یې کوي، برابر یې کوي. د علماء کرام په یادېږي هغه وخت کې بش دا خبره وکړل چې یا به زما سره یا به د ترورستانو سره، که زما سره افغانان نجات به پیدا کړي، د مرګه به خلاص شي، د بنده به خلاص شي.
او که چیرې زموږ خلاف یې زموږ څخه ورکېدلی نشي موږ به یې د غارانو راباسو موږ به یې جلخانو و زندانونو ته اچوو موږ به هر سړی په خپل ځای کې وژنو هیڅ کله زموږ څخه خلاصېدلی نشي بس په دنیا کې دا خبره ده یا به زموږ سره د دوی په اصطلاح یا به د تروریستانو سره عجیب خبره ده د هغه ځای دی راځي زه په خپل ملک یو آزاد و حر سړی یم خپل مې اسلام دی خپل مې دین خپل مې خاوره خپل مې مذهب خپل مې کور خپل مې کلی خپل مې هغه نظام دی زه تروریست وم او دی د هغه ځای راځي دی تروریست نه دی نو بیا یې د حملې پلان جوړ امیر المؤمنین مرحوم رحمه الله د علماو بې اجازې باندې کار نه کاوه یو عالمي افغاني غونډه یې راوغوښتل د علماو په زیات تعداد باندې لو عظیمه غونډه په کابل کې راوغوښتل او د علماو څخه یې فتوا وغوښتل چې امریکایانو سره ملګرو ناټو یو فلان جوړ کړی دی چې زموږ نظام نه برداشتولی شي نه قبلولی شي او نه موږ پرېږدي اول هم دا په ما فرض کړی وه چې زموږ د دوی منځ کې به جنګ راځي ځکه سل په سل کې اسلامي نظام په موجوده وخت کې بل ځای نشته دا نظام کفار نشي هغه برداشتولی د علماو څخه فتوا وغوښتل که امریکایان حمله وکړي موږ د هغو په مقابل کې جنګیږو او د امریکایانو د حملې په مقابل کې موږ د چا څه مرسته غوښتلی سو آیا د یو کفري ملک څخه د بل کفري ملک په تجاوز باندې د هغو څه موږ مرسته غوښتلی سو مادواره پوښتنې ځینې وکړلې علماو د هغه پوښتنو جواب ورکړي بیا امیر المؤمنین امریکایانو ته داسې جواب ورکړي چې هیڅ کله ستاسو کرغېړن نظام ستاسو کرغېړنه خبره موږ نه منو هر څه چې تاسو وایاست تاسو د وخت متکبرین او جابرین یاست دا یو خبره سته چې تاسو د لیست په سر کې ځان بولي د لیست هغه وپای ته به راځي امریکایانو حمله وکړل د پردو نه څه ګیله د خدا خپل د خدای وهلي چې هغه مازې اشاره کې دی ولاړ A lot of thanks from dear brother Muhammad Usama ورزو د نظمونو پر لور او د نظم لپاره له محترم طالب علم محمد زبیر څخه په خورا درنښت هیله کوو چې راشي او حضارو ته خپل ترتیب کړی شوی نظم ور واوروي طالب العلم محمد زبیر برخه د دښمن شولو زوال ګرانه هېواده لسرو وحشي کفارو صلیبیانو څخه پاک شوې لسرو وحشي کفارو صلیبیانو څخه پاک شوې مانځو دې اوس په مینا استقلال ګرانه هېواده په برخه د دښمن شولو زوال ګرانه هېواده په برخه د دښمن شولو زوال ګرانه هېواده ژړا ویرجن حالات او فریادونه شکر نشته ژړا ویرجن حالات او فریادونه شکر نشته وګړی دی هر یو دی ډېر خوشحال ګرانه هېواده په برخه د دښمن شولو زوال ګرانه هېواده تبریک شه چې آزاد شوې له اشغال ګرانه هېواده په برخه د دښمن شولو زوال ګرانه هېواده په برخه د دښمن شولو زوال ګرانه هېواده ځانونه ایستي درته په اور لمبه لمبه کړل ځانونه ایستي درته په اور لمبه لمبه کړل لرې له ننګه ډک داسې رجال ګرانه هېواده په برخه د دښمن شولو زوال ګرانه هېواده
په برخه د دښمن شوالو زوال ګرانه هیواده په بیا د سرونو د بچیو حریت واخیست په بیا د سرونو د بچیو حریت واخیست خو نه په مینتونو نه په سوال ګرانه. أحبتي في الله، اليوم لنا يوم الفرح والسرور والسعادة، وللكفر يوم الخزل والهرب والضلالة. هنيئة لكم من رحابة الصدر ومن سميم قلب الحرية وزعماء الإمارة الإسلامية وكافة المسلمين، ولا سيما ورثة الشهداء وكل المجاهدين الأبطال. الحرية التي رزق الله لشعب الأفغان بعد 20 سنة، الحرية التي انتجنا بوضحية الشهداء وبعد تحمل كل المشاكل، الحرية التي شرفنا الله بها بهزم الأمريكا ومتحديها. هل انهزمت الأمريكا؟ نعم، هزمناها، صارت مخذولة مجدوعة بين العالم. أيها الإخوة المتحابون في الله، من المعروف أن لشعب الأفغان شأن عظيم في البطالة والشجاعة، وما كانت الأمريكا مخبرة عن تلك الشأن وعن تلك الشجاعة، وما كانت لديها الاطلاع عن المنهزمين الإنجليز وعن المنهزمين الروس المسمى بالاتحاد السوفيتي، لذا قصفت وطننا بكل جور وظلم. اسمعوا أيها الغرب، إن هذا الوطن غابة أشبال المفترسين الكفرة ومسقطين المستكبرين، يملك الغيرة والشجاعة والعزم المتين، متلبسين بالإيمان مستعدين لمقابلتكم دوما، ويخزلكم دوما وينسحبكم دوما. إنكم أخطأتم، قد سمعتم حكايات أجدادنا، بالإضافة ذلك هجمتم على أحفاده بلا نظر إلى التاريخ بلا تدبر قبل انهزامكم الحربية وقبل انهزامكم وإبحامكم السياسية. يا معشر الأبطال، إنكم اليوم مطمئنين، قد نصف عدوكم، كونوا بالاطمئنان، لا تبالون على بعض الحصارات، إما حصارة الاقتصادية الميزانية وإما حصارة غير ذلك، لا تبالون على هذه المشاكل. علينا بالجهد المستمر لنخرج وطننا من الالتجاء إلى الاستغناء ونجعلها بلداً متطوراً. ومن جانب ذلك علينا بدقة الاعتناء لدسائس العدو، لأن أعداءنا خداعون مكارون، لا يريدون النظام والحكومة الإسلامية وإنفاذ الشريعة، يخالفنا من كل الطرق الممكنة، يحاول أكثر بإلقاء المخالفة بين الأمراء والتفرقة بين الحكومة والشعب. انتبهوا لهذه الدسيسة المضرة المهلكة لئلا نقع فيها. لو أوقعنا في هذه الدسيسة فيدمر الحكومة وينهدر دماء الشهداء هدرا، والعدو يصل إلى بغيته. أيها السادات الموقرة، هذه الحرية نعمة من قبل الله عز وجل. إنكم اليوم تعدوا أبطالا وأحرارا، ما هذا إلا نصر الله. والحرية التي تبتهجني اليوم ويسرني، هذه الحرية ما جاءت مجانا، بل انتجت في مقابلة رؤوس
لا تفاخروا ولا تعلوا كونوا خاشعين لله ومنخفضين المنكبين بين الشعب. Dear listeners, 31 August, the day of independence, is considered and a very proud and fortunate for Afghanistan, and fortunate day for Afghanistan. Dear brothers, independence is a big bounty of Allah upon a nation. So we should thank our God for this bounty. Dear listeners, if we take a careful look on our youth, we will find that our youth suffer from a lot of problems. Ethical problems, religious problems, social problems, and even mental problems. All of these problems taken place for not being to independence. Dear listeners, and now we can solve our every problem, and now we can do whatever we want, and now we can take every decision. So we have to thank Allah subhanahu wa ta'ala. Dear brothers, I would like to finish my speech with a golden speech to be a message for all the worlds. Freedom is in our minds, and faith is in our hearts, and pride is in our souls, and love for the nation is in our blood. محترمو لکه څنګه چې تاسو خبر یاست تیر کال په دغه ورځو کې الله جل جلاله په نصرت د ملا محمد عمر مجاهد نور الله مرقده خړسرو مجاهدینو د ملا اختر محمد منصور هغه سرشندونکو فدایانو ملنګانو د شیخ صاحب هیبت الله اخونزاده حفظه الله په قیادت د ملا برادر په سیاست د خلیفه صاحب د سهرې په دې هیبت د عباس تانکزي په دې فصاحت او د امیر خان متقي په دې قد او د قامت د یعقوب ابن عمر په شجاعت د ټولو مجاهدینو په دې استقامت افغانستان ته یو لویه فتح او خپلواکي ورکړه دا د الله جل جلاله لخوا په افغانانو باندې یو لوی نعمت و ځکه د مسلح استعمار په وړاندې مبارزه کول د مسلح استعمار په وړاندې جهاد کول دا د خپل وطن او د ایمان سره د بېسارې مینې له امله رامنځته کیږي چې دی جهاد شروع کړي دی ټوپک راواخلي که هغه عالم وي که هغه مجاهد وي که هغه قاري وي او که شیخ وي دا د خپل ایمان سره د شریعت محمدي سره د ډېر بېسارې محبت او د مینې له امله دغه مسلح استعمار په وړاندې دغه مبارزه رامنځته کیږي ځکه هر هغه هیواد هر هغه ملک چې هغه خپلواکي ونه لري هغه د زندان غوندې دی دغه اوسېدونکي د مړو غوندې دي ځکه د خپلواکي او حریت او ازادي د یو وطن لپاره ډېر مهم شی دی زما عزتمندو الله جل جلاله قرآن کې فرمایي ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين ولا تهنوا کچې تاسو خپل همت د لاسه ورنکئ تاسو په دین باندې استقامت وکئ ولا تحزنوا او تاسو خفه هم نه سواست د خپلو زخمونو نه د خپلو تکلیفونو کړاوونو نه وانتم الاعلون الله پاک به تاسو ته غلبه درکوي همدغه وه د افغانستان هغه غیور ولس هغه همت او استقامت ده ټوله نړۍ حیران ده ځکه دوی نه د شهادتونو نه وډار سوه شهیدان به سوه زوی به شهید سو پلار به ودرېدی پلار به شهید سو زامن به راولاړ سو جهاد به شروع کوي یو ورور به شهید سو بل ورور به راولاړ سو د ټول بګرام پل چرخي او د ګونتنامو زندانونه زموږ د قاریانو زموږ د علماو ټول بګرام پل چرخي ګونتنامو د ټول کفري نړۍ زندانونه زموږ د علماو زموږ د هغه د نبي اکرم صلی الله علیه وسلم د وارثانو شیوخو حضراتو نه ډک وه خو موږ خپل استقامت د لاسه ورنه کوي موږ همت د لاسه ورنه کوي موږ د شریعت محمدي لپاره د الله په دین باندې بیا هم خپل سر قربانوئ سر مې قربان کړی و سر قربانو او بیا به مې انشاءالله په آینده کې سر قربانو زما عزتمندو افغانستان خپلواکي او حریت او ازادي واخیستل ځکه افغانستان خپلواک او آزاده و خپلواک او آزاده دی او انشاءالله په آینده کې خپلواک او آزاده وي ځکه دا خپلواکي دا حریت دا ازادي دا استقلال
دا په دین باندې استقامت د شریعت محمدي لپاره سر قربانول په ځانو پسې بارود تړل موټر بمونه کول بچي مور پلار اهل و عیال ټول پرېښول دا د الله له طرفه افغانانو کې یو لوی خاصیت یو لوی نعمت دی چې دا په افغانانو کې الله جل جلاله پیدا کړی دی ځکه په ټوله دنیا کې اسلامي هیوادونه بیخي زیات دي خو هغه امن لري خپلواکي نه لري الحمدلله افغانستان داسې یوه خاوره ده داسې د یو غیور ملت خاوره ده چې الحمدلله د امن سره سره خپلواکي هم لري خپلواکه عن استقلال بلدتنا أفغانستان عن أيدي المحتلين الأمريكيين. يومكم هذا هو اليوم الأنور الأزهر واليوم المحجل الأغر، يوم عز فيه الإسلام وذل فيه الكفر. إنها ذكرى استقلال أفغانستان، وأفغانستان قطعة من أرض الإسلام، ففيها نبتنا وفيها ترعرعنا وعلى حبها ثبتنا. والاستقلال نعمة تستوجب شكر الله عز وجل، ولا يشكر الله عليها حق شكره إلا من عرف مخازي الاستعمار وذاق مرارة الذل والاستبعاد وعانى حياة البؤس والشقاء في ظل الاستعمار أو تواترت إليه بذلك الأخبار. فإلى الله نتوجه بالشكر على ما أنعم به علينا من تخليصنا من أنياب شيطان الاستعمار، وأعاد أرض الإسلام إلى أمة الإسلام، وأحال كنائس التثليث إلى مساجد للتوحيد. وأفغانستان أيها السامعون من أزكى المغارس التي غرست فيها شجرة الإسلام. وأفغانستان من أزكى المغارس التي غرست فيها شجرة الإسلام، فنمت وترعرعت ثم آتت أكلها طيبا مباركا فيه، فكانت حصنا منيعا في وجه أطماع المستعمر الصليبي والروسي والأمريكي. نحمد الله على ما من علينا من نعمة الاستقلال. هیواد کی جاری شوی بیا د شیخ صاحب قیادت تی نظام د امارت تی نظام د امارت تی جوړ شوی زمونږ لوینو زمونږ پر وینو شریعت دی نظام د امارت تی نظام د امارت تی مرحوم ګران عمر تا د یوم المخاطر کړو تا د یوم المخاطر کړو مرحوم ګران عمر تا د یوم المخاطر کړو تا د یوم المخاطر کړو نو زکا دی پنوم باندې نن پلی عدالت دی نظام د امارت دی نظام د امارت دی شهید ګران منصوره تاریخ تیا خپل وعده کړه تاریخ تیا خپل وعده کړه بسم الله الرحمن الرحیم دلمر په شان زلان د زارو خان دارالعلوم دلمر په شان زلان د زارو خان دارالعلوم افغان دارالعلوم افغان دارالعلوم افغان دارالعلوم افغان دارالعلوم دستورو پشان خلیا قهرمان دارالعلوم دستورو پشان خلیا قهرمان دارالعلوم افغان دارالعلوم افغان دارالعلوم افغان دارالعلوم افغان دارالعلوم بحرنا استاذانا پیاوړي عالمانا
بحرنا استازانا پیاوړي عالمانا ګلونا شاګردانا مشفقا کارمندانا ګلونا شاګردانا مشفقا کارمندانا خدمت دای ولاړ دی پتنګان دارالعلوم خدمت دای ولاړ دی پتنګان دارالعلوم افغان دارالعلوم افغان دارالعلوم افغان دارالعلوم افغان دارالعلوم دلمر په شان زلاندا زارو خان دارالعلوم دلمر په شان زلاندا زارو خان دارالعلوم افغان دارالعلوم افغان دارالعلوم افغان دارالعلوم افغان دارالعلوم دستورو پشان خلیا قهرمان دارالعلوم دستورو پشان خلیا قهرمان دارالعلوم افغان دارالعلوم افغان دارالعلوم افغان دارالعلوم افغان دارالعلوم کلاوی امیدنا گلنا بیرغنا کلاوی امیدنا گلنا بیرغنا ارزختو کلاگانی پٹکی او مشالنا ارزختو کلاگانی پټکی او مشالنا زلیگی با زلیگی پو جهان دارالعلوم زلیگی با زلیگی پو جهان دارالعلوم افغان دارالعلوم افغان دارالعلوم افغان دارالعلوم افغان دارالعلوم دلمر پشان زلاندا زارو خان دارالعلوم دلمر پشان زلاندا زارو خان دارالعلوم افغان دارالعلوم افغان دارالعلوم دستورو پشان خلیا قهرمان دارالعلوم دستورو پشان خلیا قهرمان دارالعلوم افغان دارالعلوم افغان دارالعلوم افغان دارالعلوم افغان دارالعلوم د ازادۍ په قدر پوه شئ تکبر ونه کړئ د ازادۍ په قدر پوه شئ تکبر ونه کړئ دا د بلا بلا سرونو په چنده راغلي دا ناوې نه راتله په مهر کې سرونه غوښتل دا ناوې نه راتله په مهر کې سرونه غوښتل زموږ دیار ته د ساتنې په وعده راغلي چا چې ویلې د دې خاورې خدمتګار به یمه چا چې ویلې د دې خاورې خدمتګار به یمه د دې وعدې پوره کولو نن موده راغلي چې درنه وچه نشي لا به یې سیرابه ساتې چې درنه وچه نشي لا به یې سیرابه ساتې دغه ریشه د ازادۍ په وینو سره راغلي چا چې په سپک نظر کتلي دغه پاک حریم ته چا چې په سپک نظر کتلي دغه پاک حریم ته تاریخ کتی شي نتیجه یې بیا ګنده راغلي له انګلستان نه تر روسیې بیا امریکې پورې نن له انګلستان نه تر روسیې بیا امریکې پورې نن د غیرت وینو مو په سرو د غیرت توره مو په سرو وینو لمده راغلي ما مهاجر په لنډو وکړه نوره وس مو نه وه ما مهاجر په لنډو وکړه نوره وس مې نه وه ګینې قصه خو یې د دې نه هم اوږده اوس هم د امارت اسلامي د بیرغ د پورته کولو مراسم پیلو نو د افغان دارالعلوم له محترم مدیر او ورسره استادانو څخه په ډیر درنښت هیله کوو چې راشي او د امریکایي اشغال څخه د خلاصون د لومړۍ کلیزې په ویاړ د امارت اسلامي سپین محمدي بیرغ پورته کړي زمونږ د وجود وینه
نی وینا سپین بیرغا زمونږ د وجود وینا یې وینا سپین بیرغا رپېږم په سر خو مینا مینا سپین بیرغا رپېږم په سر خو مینا مینا سپین بیرغا خواږی شین دل هر زرغټي وه په زړونو 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 قربان دې شم د تنګورو شاهینا سپین بیرغا قربان دې شم د تنګورو شاهینا سپین بیرغا رپېږم په سر خو مینا مینا سپین بیرغا رپېږم په سر خو مینا مینا سپین بیرغا زمونږ د وجود وینا یې وینا سپین بیرغا زمونږ د وجود وینا یې وینا سپین بیرغا رپېږم په سر خو مینا مینا سپین بیرغا رپېږم په سر خو مینا مینا سپین بیرغا په سختو کړاوو او تکلیفو را سره مل وې په سختو کړاوو او تکلیفو را سره مل وې په سختو کړاوو او تکلیفو را سره مل وې په سختو کړاوو او تکلیفو را سره مل وې د سپین جهاد سپینې لارې سپینا سپین بیرغا د سپین جهاد سپینې لارې سپینا سپین بیرغا رپېږم په سر خو مینا مینا سپین بیرغا رپېږم په سر خو مینا مینا سپین بیرغا زمونږ د وجود وینا یې وینا سپین بیرغا زمونږ د وجود وینا یې وینا سپین بیرغا رپېږم په سر خو مینا مینا سپین بیرغا رپېږم په سر خو مینا مینا سپین بیرغا خواږی شین دل هر زرغټي وه په زړونو 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 قربان دې شم د تنګورو شاهینا سپین بیرغا قربان دې شم د تنګورو شاهینا سپین بیرغا رپېږم په سر خو مینا مینا سپین بیرغا رپېږم په سر خو مینا مینا سپین بیرغا زمونږ د وجود وینا یې وینا سپین بیرغا زمونږ د وجود وینا یې وینا سپین بیرغا رپېږم په سر خو مینا مینا سپین بیرغا رپېږم په سر خو مینا مینا سپین بیرغا په سختو کړاوو او تکلیفو را سره مل وې په سختو کړاوو او تکلیفو را سره مل وې په سختو کړاوو او تکلیفو را سره مل وې په سختو کړاوو او تکلیفو را سره مل وې د سپین جهاد سپینې لارې سپینا سپین بیرغا د سپین جهاد سپینې لارې سپینا سپین بیرغا رپېږم په سر خو مینا مینا سپین بیرغا رپېږم په سر خو مینا مینا سپین بیرغا نن بیا را لنډ شوې د څپه د ازادۍ خوشاله د اوس دلې د غوسه د ازادۍ خوشاله د اوس دلې د غوسه د ازادۍ نن بیا را لنډ شوې د څپه د ازادۍ خوشاله د اوس دلې د غوسه د ازادۍ
خوشاله د اوس دلې د غصه د ازادۍ ملالۍ بیا اړوي را اړوي پښوندو 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 رنگینا او خیسته ښکلې ټپه د ازادۍ خوشاله د اوس دلې د غصه د ازادۍ نن بیا را لنډه شوې ده څپه د ازادۍ خوشاله د اوس دلې د غصه د ازادۍ خوشاله د اوس دلې د غصه د ازادۍ تنظیر شرات غوږ شدر توايمي پمینا 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 محدود د خلې د جمله د ازادۍ خوشاله د اوس دلې د غصه د ازادۍ نن بیا را لنډه شوې ده څپه د ازادۍ خوشاله د اوس دلې د غصه د ازادۍ خوشاله د اوس دلې د غصه د ازادۍ یو څو ملګري بیا سره راټولو او لګاو 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 کولای پخپلو کې قصه د ازادۍ خوشاله د اوس دلې د غصه د ازادۍ نن بیا را لنډه شوې ده څپه د ازادۍ خوشاله د اوس دلې د غصه د ازادۍ خوشاله د اوس دلې د غصه د ازادۍ هغه چې ټینګ ایمان او ضمیر لري سینو کې هغه چې ټینګ ایمان او ضمیر لري سینو کې هغه چې ټینګ ایمان او ضمیر لري سینو کې هغه چې ټینګ ایمان او ضمیر لري سینو کې خوږه لګي هغو ته زمزمه د ازادۍ خوشاله د اوس دلې د غصه د څپه د ازادۍ خوشاله د اوس دلې د غصه د ازادۍ بیا خان حق یاد دی بوخت را ټولوي